دومره ښه کورنۍ وه خو د شګفتي دې بې نصیب و. بس ماسي بس زه پوه شوم ما ته پته وه نن انکار زما په امیدونو خاورې واړولي. انکار یې په اقرار کې بدلول زما کار دی مورې صرف کور یې راته وښیه. ډېره لا وښیه ورته کور چې کار دله وګوري. لا په زور کلي نه کېږي. په زور هر څه کېږي. ولې نه کېږي؟ په زور صرف مړی کېږي لالا مړی رشتې پې نه کېږي. او بیا د بدماشانو خویندو لونه ټول عمر همدغسې په کور دننه زړې شي او څوک یې تپوس نه کوي. داسې وایه مراده. زه ټیک وایم د چا دماغ نه دی خراب چې په داسې خاندان کې د رشته وکړي چې خپل خپلوان هم ترې نفرت کوي. مراده دربخانه دا څه کې لیونی شوی څو چې په ماشوم باندې لاس اوچتې. دا وګوره لالا زمونږ ترور بیبي د دې څه ګناه وه څه جرم کړی و دی چې ټوله ځواني په دې کور کې دننه خاورې ریکه. دام لالا دام ستاسو په تیلو کې سوځي خو نن زه خپله ماشوم او نیازبینه خور د دې کور په جهالت نشم قربانولی. هغه زه د ځان سره بوځمه. راځه شګفتې راځه ودرېږه. د خیبر خان په باچايۍ کې د بغاوت اعلان. ځمکه وخوځېده او نه اسمان را پرېوتلو. بیا هم تا د دومره لوی فیصلې کولو جرأت وکړو. دا جرأت ماله علم را کړی دی خان بابا. Shut up! I'm more educated than you. Do you know? زما د علم ډګرو ته د ظالمې معاشرې د ظلم داسې اور ولګولو چې زه یې د قلم په ځای په کلاشنکوف اوچتولو باندې مجبوره کړم. Do you understand? You don't know anything, my son. که څوک مري او څوک رغېږي ستا پې څه که څوک بې اوره سوځېږي ستا پې څه. که څوک مري او که رغېږي I don't care, my son. ودرېږه خان بابا. خان بابا که چېرې ته په خپله پښتو باندې ټینګ ولاړې نو زه هم ستا د دې پښتو خلاف بغاوت کوم. لالا